جی د ژغ قدرمن دا ټیمیش د کباړ په ګالۍ کې ویلوړي کباړ لکه دلته په کورونه کې چې څوبوړ کې پاتري ټول کو یا ماړی وي څه شی وي نو هغه وروړي هغه اکثر کې په دا ګالۍ کې خرڅیږي دی هغه خپله روزي چې کومه دو د بال باشته پوره پریز کې 1500 زر روپۍ وګټي خو دلته بر چې په کیم کې کیم نوستي لکه ډي سي موجوده ډي پی او اي سي اي ډي سي او داسې چوګون دا دی توراتي دي دغه پریز کې چې دی زر روپۍ ګاټي دا روپۍ د دی نه وري نور د مو سره ویلوړ دی یو کاس ویلوړ دی نوم ورته وښیه مو پیر ملا نوم دی د واڼه سره مې تعلق ته وزیر یم څه شي کاروبار کې کباړ کاروبار کې ورا بلا روز روغلل میږي مزیګار یې په درې باجی باندې ون چکړلی او بل ته میشتا چې ولار یکشنا ولې سینوره کې سینه ویوا وړه کمره ته سیډ کړل نه پنکایو پکې نه تشایو پکې دا چا یوړ یو کیم سای علمگیر یې سچو علمگیری سچو یوړ دی افان یک دکانه نه چکړي د سیټي توناته یوړ سیټي توناته یوړ بیا پانه بعد میج ورته او چې اخر ته مشر ویل دراز یو تای کې څه ثبوت شته څه یوسف کې تو شاو چې نور خبره ما کوي ډایرکټ نه ناوځ نه ناستل یې شپې سیپل ماشوم چې سیدا ار یو غوښای است پانه بعد دغه ماجر نه چنا لازر 15000 یوړي میج شپې لاسه باجی پر اکشن ولي اونک چالور کاسونی پانه بعد یو ول چې 3000 روپۍ روکې وس وځي مورته چې سکیورټي خورکا چې 3000 روپۍ در خو چا و چا خسته دا غاده د کیمیا کلاره کو څه شای و دا د چې کیمو مخشه غادي د تونه ولاده تیو چې وځي په لاس باجی من مورته چې سکیورټي خورکا چې میج لوټ شي حالات خراب دي میج باندې دي شب بعد دي حالات ته وینه و چې نه وځي تونه نه وځي میج دا فیل کی ریاست او میج خپل دا ډي پی او ته دا فیل کی چې میش سره د زیاتای نه کو نه ته شهر من ثبوت شي بیا د ار سره عمل سره کو ډیره مهرباني ډیره شکریا جی د ژغ قدرمن ډي پی او صاحب میج امید لري میش څومره اورېدلې دي ته سام سړی او نوې ډیس چرغلای دی دغه میش اورېدلې دي سام سړی دی خو که په دا خبره تو سیکشن و نه خست دغه مقصد دا دی چې دا د دینه چې 3000 روپۍ وړي دي یا د افغانیونو نه لاس 15 زره وړي دي په دا کې د ډي سي سادو په دا کې د ډي پی او سادو دا سړی جوات ویایي د سچونو مخلي د تونونو مخلي د یوړل د دکاندورا کو دلته په څه شي پرې وړي دي لوړ ثبوت نشته دی دته نه رسید ملاو شوی دی چې د روپۍ دا چا ځنه یوړې شنه لنډې غله په توڼه کې نوستي نو ډي پی او صاحب که به دا د اکشن ونه خاص د دغه مقصد دا دی علاخانه میش دا ریکویسټ ورته وکړه چې میش ته یو ریټر وکړي چې مثال تو دا شای کوي دا شای ما کوي چې دا پرېږدي دا هېڅ خبره نه دا خبرې غونډې واروي د ډي پی او که په دا د اکشن ونه خاص ته پکې ملوث یې دا بیا د تو د کور د کیچن خرچادو د میژ د تو د جیب خرچایي دا وي ډي سي که به دا د اکشن ونه خاص دا بیا د تو د فیملی د کیچن خرچادو د تو د جیب خرچادو نو لازمن چې به د اکشن وخلې دا غریب خلک ستی ما زوروي دا غریب خلک هم ستی ساخ تانک دا غریب خلک هم ستی ساخ ودردو دا 1500 زری پکای وګټي برته د تو اس اچ او نه دی دا د شدګر دی دا غوړ د شدګر دی چې د مو وړي کڼ کې کاروباري نه چې کیم دی هغه خروپوي اې کې وزیر ژغ نیوز واڼه